په 400 کې یو ډیره افسوسناکه واقعه د سلمان په نوم باندې یو کس خپله ښځه په عدالت کې په ډزو ویشته او ورسره خپله خینې هم ویشتلې ده چې هغه اوس په هسپتال کې ده. د دې واقعې مکمل تفصیل همدلته وګورئ. قدرمنو دوستانو، تېره ورځ په 400 کې یو ډیره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده چې د ښځې او خاوند د یو کال نه څه مشکلات او په خپل منځ کې لانجې چلې دي. ښځې نه غوښتل چې خپل دغه خاوند سره نور وخت تیر کړي او د خپل خاوند نه یې خلا اخیستله، یعنې د هغه نه جدایي اختیارول غوښتل چې په دغه کیس کې تقریبا یو کال تیر شو. خو تېره ورځ چې دوی عدالت ته راغلي وو نو خاوند یې ځان سره تمانچه هم وړې وه چې په دغه دواړو باندې ډزې کړي دي. خپله ښځه یې وژلې ده او خینې په ځای باندې زخمي ده چې هغه هسپتال ته رسول شوې ده. د دې واقعې سره سم پولیسو دغه هلک نیولی دی او په جیل کې یعنې حوالات کې بند کړی دی. د دغه هلک نوم ملزم سلمان ښودل کېږي چې د امیر خان زوی دی او د سرډیري 400 اوسیدونکی دی چې کله نیول شوی نو هغه سره خپله اسلحه هم نیول شوې ده او ویلي دي چې دا د کورني مشکلاتو په وجه باندې د داسې قدم اوچت کړی او په داسې قدم اوچتولو مجبور شوی دی. قدرمنو دوستانو، که موږ وګورو نو اکثره وخت چې داسې مشکلات را پیدا کېږي نو په دې کې یو لوی کار دا وي چې انسان مونځ او دس او د نیکو کارونو نه لرې وي. په یقین سره وایم که یو انسان الله تعالی طرف ته متوجه اوسي او هغه د خپلې ښځې حقوق په صحیح طریقې سره وپېژني او ښځه هم د خپل خاوند حقوق په صحیح طریقه وپېژني نو هیڅکله به هم داسې مشکلات مخې ته نه راځي. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. دا یو افسوسناک خبر چې تاسو سره مو شریک کړو. پښتو پوسټ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.